السلام علیکم ملګرو، زه شریف الله رحیم زوی یم. تاسو ته د IT او پروګرامینګ ویډیو وړاندې کوم. په دې ویډیو کې د C++ پرایویټ او پبلک اکسس سپیسیفایر په کلاسز کې مطالعه کوو. نو راځو ډایرکټ شروع کوو. یو پروګرام کې به تاسو پوه شئ په دې پرایویټ او پبلک سپیسیفایر. کله چې یو کلاس ډیفاین کوئ، کلاس ډیفینیشن لپاره یا ډیفاین کولو لپاره ته به څه کوئ؟ د کلاس کیورډ به لیکئ. کله چې کلاس کیورډ ولیکئ، دلته کې آیډنټیفایر یا د کلاس نیم به ورکړئ. کلاس نیم مثلا زه ورته یم چې کا کریټ ډیټ کوم. نو کریټ ډیټ به څه کوم؟ فنکشن نه د موږ سره کلاس په څه باندې شروع کیږي؟ دا په کیپیټل لیټر سره لیکي. دا به تاسو شي کی دا موږ سره نیمینګ کنونشن دي. کچېر تاسو نه مطالعه کړي، تاسو د جاوا دویمه ویډیو ته لاړ شئ. جاوا پروګرامینګ لنګویج کوم دا هغه کې تاسو کولای شئ وګورئ. کریټ څه شي؟ کریټ ډیټ په کوم دلته کې صحیح ده. مثلا زه غواړم چې شی وکړم ډیټ جوړ کړم. اوس دا موږ سره د فنکشن بډي و، تاسو به د کلاس بډي واچوئ. کلاس بډي څه کیږي؟ موږ سره د بریکټ سره سٹارټ کیږي او دلته کې سم کالن چې کوم یو د دې سره ختميږي. دلته کې ورته څه لیکل؟ دلته کې ورته اوس اکسس څه لیکم؟ ډیټا ممبرز لیکم. دا د ډیټا ممبرز باندې بس کوي. بیا وروسته ممبر فنکشن لیکم چې دا ممبر فنکشن د ډیټا ممبر باندې کار کوي او هغه اکسس کوي. مثلا کچېر زه ورته دلته کې پرایویټ ولیکم، دا اوس موږ سره څه شی؟ دا اوس موږ سره یو اکسس سپیسیفایر ده. څه شی ده؟ دا موږ سره یو اکسس سپیسیفایر ده. اوس دغه دواړو باندې خو زموږ هسې هم کار روان دی چې یو پبلک یو پرایویټ دی، یو موږ سره څه ده بل موږ سره پبلک شو. اوس کچېر دا پرایویټ مو ولیکه او لاندې ما پبلک نه لیکلی، دلته کې مثلا کچېر زه فنکشن هم ورته واچوم، دا به یو ځل ډیلیټ کوم، زه بل کې ډیټا ممبرز واخلم. په تاریخ جوړولو کې مثلا زه وایم څه وکړه. د نن تاریخ موږ سره کوم یو ده؟ زه وایم د اتمې میاشتې څوم تاریخ ده؟ شپږویشتم تاریخ ده او څوم کال ده؟ 2021. دا اوس څه دا کاپی کا کنټرول ایکس کا او دې ځای کې به پیسټ کوم کمنټ باندې. اوس دا موږ سره چې کمنټ شو، دا فارمیټ باید جوړ کوم. اتمې میاشت شپږویشتم تاریخ 2021. درې ډیټا ممبرز په واخلم. دلته کې د کم ټایپ؟ د انټیجر ټایپ. انټیجر اول موږ سره څه پکار ده؟ اول موږ سره منت پکار ده. ام او ان ټي ایچ یا همدارنګه صرف ام واخله. ام او ان ټي ایچ پخوي. بیا موږ سره څه پکار ده؟ بیا موږ سره ډے پکار ده. دلته کې ډے او بل موږ سره ییر پکار ده. اوس دا موږ سره چې درې ډیټا ممبرز ول. اوس دلته کې ممبر فنکشن جوړ کوم. دلته کې دا پبلکلی واخلم. کچېر زه دا پبلک وانه اخلم نو دلته کې ممبر ډیفاین کوم. مثلا زه ورته چیک وایډ ګیټ ډیټا کا صحیح شو د ډیټ لپاره. نو دا موږ سره د فنکشن پیرامیټر شو. دلته کې به چی کې ډیټا اخلي او هغه په کوم ویریبل کې سٹور کې په دې ډیټا ممبرز باندې. ځکه چې ما ویلي دا ممبر فنکشن خپل څه کار کوي؟ په دې ډیټا ممبرز باندې کار کوي. د ډیټا ممبرز باندې څنګه کار کوي؟ چې اوس دا پرایویټ موږ سره اکسس کیږي نه کله لاندې دلته کې چې د کلاس ابجیکټ هم جوړ کړي. کله چې ابجیکټ جوړ کړي بیا د ډاټ اپریټر سره څه کیږي؟ دا موږ دا اکسس کولی شو کنه. کچېر دا پر پبلک وي تاسو به ورته وایي چې دا اکسس کولی شو. کچېر پرایویټ وي نه اکسس کیږي. دلته کې ورته څه ولیکل؟ دلته کې ورته لیکل سی آوټ کا ورته ولیکل چې څه شی ولیکه. اول موږ سره year شو کا دا شانته. اول موږ سره year کال ورکړه چې کم کال ده موږ سره. دلته کې بچي کې سی ان بکې year دا شانته. بیا بچي کې سی آوټ بولی کې سی آوټ کې ورته ولی کې څه شی منت بولی کې او منت کې به هم څو کې لک سپیس واخلې او لکه سی ان کې څه شی ام او ان ټي ایچ منت. همدا بسو کې اندا بس راوخلم کټ وکم کنټرول سی او دلته کې څو کلاندې پیسټ کا کنټرول وی پیسټ. اوس دلته کې منت په ځای شی ولیکم. منت په ځای دلته کې ډیپ کار ده او دلته کې هم منت په ځای شی کار ده ډیپ کار ده او په سمال لیټر. ځکه چې منګه دا ویریبل نیم په سمال لیټر سره لیکلی. دا اوس چې شول درې وړه ویډیوګانې باخلي د year month او همدارنګه د ډے. اوس په کوم ځای کې سٹور کړي؟ دا ګوره سی ان په کوم ځای کې کیږي؟ سی ان درې وړه په month year او ډے کیږي او دا به دیزي ترځي ولې چې په دې ویریبل باندې دا کار کوي. خو دا فنکشن هم اوس نه اکسس کیږي. ولې نه اکسس کیږي؟ ځکه چې دا هم سره چې پرایویټ ده. کچېر اوس دا پرایویټ ساتل غواړي نو ته بس کوي نو دې لاندې بچ کوم ځای کې تابل اکسس سپیسیفایر ورک زه اوس کوم. کچېر دلته کې هم ما دا پرایویټ کاپی ک سو کړ دا مې کاپی ک کنټرول سی او دلته کې مې پیسټ ک نو دا به هم شي وي دا به هم پرایویټ وي. کچېر دا لیکلې دا هم نه وي دا به شي وي د دې لاندې به چې کوم ځای پورې دا بس بل اکسس سپیسیفایر دی نه ورکړای دا به دې سکوب روان وي. دلته کې څه ویل دلته کې ورته پبلک ولیکا چې ته پلاس د کلاس نه بهر هم اکسس شي. پرایویټ هغه ممبرز یا ډیټا ممبرز چې کوم د کلاس د نن سره اکسس کیږي د کریټ ډیټ او پبلک موږ سره چې بهر هم اکسس کیدی شي. دلته کې وسو کا پرینټ کړه دا ډیټا سو کا وایډ پرینټ ډیټا او دا فنکشن جوړ کا دلته کې پرینټ کا سی آوټ ورته ولیکه څه شي. اول ورته موږ سره څه پکاره دي؟ اول موږ سره ما د چې منت پکاره دي نو ام او ان ټي ایچ او بیا څه وکا بیا دلته کې سلاش واخله موږ سره ګوره سټرینګ او سټرینګ کې چیک کړه سلاش واخله او دلته کې بیا څه ورته وایي دلته کې ورته وایي چې هغه نور سره ډے ده بیا موږ سره کوم یو بیا موږ سره year ده کنه سلاش واچوي دلته کې ور سره څه ولیکه دلته کې year وای ای ای آر دا ختم کړ. یو انلاین هم واخله چې بیا انلاین پکې تکراری کړي چې نیکسټ ډیټ جوړېده. زنده کې چې کوم دا زموږه کلاس شو څه شو دا زموږه کلاس شو. کوم کلاس شو؟ د کریټ ډیټ په نوم سره او دې کې موږ سره دا کوم پرایویټ ډیټا ممبر چې کوم دی هغه منت دی ډے دی او year دی د کوم ټایپ د انټیجر ټایپ ولې چې دې کې موږ نمبریک ویډیو سٹور کوو.
او پبلیکلی چې کوم روان دي کوم باید زه بهر اکسس کوم بهر ول اکسس کوم ځکه چې دغه کوم ډیټا ممبرز دا باید موږ سره هاید وي کنه د کلاس کې سره باید وي دا باید پرایویټ وي او پبلیک چې هغه د بهر د کلاس نه بهر اکسس کیدی شو دا ویریبل خو نشم اکسس کولای چې ترغو ویلګان پکې پورت کوم او هغه بیا لکه د کار واخلم نو د دې لپاره به څه کوي دا کوم فنکشن چې کوم د ډیټا ممبرز یا ممبر فنکشن چې دي دا ډیټا ممبرز دي او دا ممبر فنکشن دي چې په دغه ډیټا ممبرز باندې کار وکړي سو ګورس لکه ویریګان پکې انپوټ کړي او دلته کې بیا د کار واخیسته نو دا موږ سره دوه ممبر فنکشن دي کوم چې پبلیک مارکس دي اوس راځم د دې کلاس یو آبجیکټ جوړم آبجیکټ جوړول اسانه دي د کلاس نوم به لیکي او د نورسته به چی کوي چې کوم ورډ ته ولیکي هغه آبجیکټ شو د کلاس مثلا زه ته چی کوم زه مثلا راځم زه یو آبجیکټ جوړم د کلاس کوم کلاس create date دی ولیکل دا کې ورته ولیکي چې او بي جی ای سی ټي آبجیکټ صحیح شو د کوم کلاس د create date آبجیکټ می جوړ کړ اوس دا آبجیکټ څه شو لکه څنګه چې ګوره ما ته ویلې دا کلاس خپل څه دا موږ سره یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ده ډیټا ټایپ موږ لکه موږ چې انټیجر مثلا نمبر دا اوس می ډیفاین کړه اوس دا نمبر د کوم ټایپ ده د انټیجر ټایپ ده نو دا آبجیکټ هم څه ده دا آبجیکټ هم د create date ټایپ یو آبجیکټ می واخسته یو ویریبل مثلا واخسته دا شانتي نمبر نو دلته کې چې ورکړل دلته کې اوس د دې آبجیکټ په واسطه څه کولای شي دا دوه فنکشن ته اکسس کولای شي او دا ډیټا ممبرز نشي اکسس کولای ترغه دا کې ویډیوګانې واچي ولې نشي اکسس کولای ځکه چې هغه موږ سره دلته کې پرایویټ دي صحیح ده دلته کې موږ سره چې پرایویټ دي دلته کې بس ولیکل دلته کې دا آبجیکټ څه کې دا به کاپی کې دلته کې به پیسټ کې یا به ولیکي خپل او دین وروسته به ته ډاټ واچي ډاټ څه شي ډاټ اپریټر دی دوی د دې پوسټ موږ بیا ویریبل یا همدارنګه هغه ځونه چې پبلیک وي په کلاس کې هغه اکسس کولای شي اوس دا کې اول موږ سره ډیټا باید واخیستل شي چې وایټ ګیټ ده نو ډیټا چې کې دې ځای کې موږ ډیټا اخلي دویم فنکشن موږ سره باید څه وکړي چې دا ډیټا موږ سره پرینټ کوو ډیټا اخلي کچې رز کمپایل او رن کلیک کوم ګورل د کې زور تور کم یې موږ سره 2021 من موږ سره سومه ده اتم میاشت او شپږ تاریخ ده ها واخیسته کنه ډیټا دا اوس موږ سره د کوم هغه پوسټ وشو د دې ګیټ ډیټا په فنکشن په تر سره چې دلته کې څه وشول دا چې کله کال شو کالینګ نو وروسته به څه شي دلته کې به یو میسج درکړي چې یار ورته انپوټ کړه دا به یار انپوټ کې بیا منث وای انپوټ کړه منث انپوټ کې بیا به ډے انپوټ کړه بیا به ډے انپوټ کې همدارنګه به څه وکړي اوس د دې نو وروسته چې دا ډیټا څه شو دی ویریبل کې سٹور شو اوس دا ویریبل باید څه کوم زه باید دې ځنه پرینټ کوم دا ډیټا باید پرینټ کوم نو دا فنکشن په کال کوم د فنکشن کال کول اسانه دي دلته کې به شی ولیکي د اول خو اکسس کې باید د آبجیکټ په تر سره آبجیکټ ډاټ اپریټر په تر سره کوم فنکشن دا پرینټ ډیټا د دې فنکشن نوم به ولیکي او دا بریکټ به ورواچي چې کوم کچېره پکې پیرامیټر یا همدارنګ ارګومنټس وي نو لکه به ورته پټ کې او کچېره نه وینو نه به پټ کې دا موږ ټول کار کړی فنکشنو کې کچېره تاسو فنکشن نه وی سټډي کړی د مخ کې چپټر دلاټ شي هغه کې موږ مکمل په یوزر ډیفاینډ او بلټ ان فنکشن باندې کار کړی ازم دا دي ځنه کمپایل او رن کوم سوم کال د موږ 2021 من کوم یو ده من مثلا زور تم سو کا من موږ سره اتم میاشت او سوم تاریخ ده موږ سره شپږ تاریخ ده انټر پریس کا ګوره دا موږ سره چې شو د ډیټ فارمیټ موږ سره جوړ شو نو دا موږ سره چې او پبلک او پرایویټ اکسس سپیسیفایر کول کوم چې موږ سره دلته کار کوي کچې روز دغه پرایویټ اکسس سپیسیفایر دلته کې اکسس کوم نه اکسس کی ګوره زه لیکم چې آبجیکټ ډاټ څه شی اوس دا ګوره درې وړ نه راځي کچېره دا دلته کې زه پبلک ولیکم چې ولیکم دا پبلک سو کوم دا کاپی کوم او دلته کې چې کوم دلته کې پیسټ کوم اوس راځم دلته کې لیکم چې آبجیکټ ډاټ ګوره سوشل آبجیکټ ډاټ انټیجر ډے او همدارنګه انټیجر منث او انټیجر ییر درې وړ اوس بیا څه کولای شي په علایده طریقې سره ډیفاین کولای شي مثلا زه وایم ډیر واخله ډیر موږ سره کوم یو ده ډیر موږ سره 26 کا صحیح شو بیا موږ سره چې وکا آبجیکټ ډاټ څه شي آبجیکټ ډاټ منث کا د منث کې څه ولیکا منث کې موږ سره فار ایگزامپل اتم میاشت دا سٹور کا او بیا آبجیکټ ډاټ څه شي آبجیکټ ډاټ ییر ده کنه ییر موږ سره کوم یو ده ییر موږ سره 2021 ده اوس دې ځنه څوک دا ډیټا پرینټ کا څوک پرینټ کا نو کوم فنکشن پوسټه ګوره دې فنکشن پوسټه ډایرکټ پرینټ کا یا همدارنګه دې ځکه سی اوټ واخله اندا فنکشن شي کا دا کاپی کا کنټرول سی هلته کې کنټرول وی کا صرف دلته کې ولیکه چې آبجیکټ د آبجیکټ کیورډ ولیکه ډاټ ورسره لیکه او بیا منث کا اوس دا سوشل دا ګوره امدا کاپی کا کنټرول زد اوس دا څوک دا کاپی کا اول د ډے والا کنټرول سی موږ سره اول ډے راځي کنه په تاریخ کې یا ډے نه راځي موږ سره اول شی راځي د ډے په ځای به دا څوک هم کاپی کوم آبجیکټ پوسټه څوک دا پرینټ کا د سی اوټ پسته پرینټ کا او د آبجیکټ پوسټه دا اکسس کا ځکه چې دلته کې ویډیو ورته خېجولې ده بیا څوک منث واخله منث کې کوم یو واچو د دې آبجیکټ پوسټه څوک دا منث اکسس کا چې کوم ډیټا ممبر دا او هغه دې کې پرینټ کا کنټرول وی دا منث او بل څه شي دا موږ سره ییر ده کنټرول سی او د دې نه څوک د دې کې کنټرول وی کا
نو object dot month access کی object dot day access کی object dot year access کی او د سی اوټ په واسطه به کنسول اوټپوټ راکې موږ ته لازم دا کمپایل او رن کوم دا ګوره اوس دلته کې دا اولینی کوم فنکشن چې هغه په واسطه کوم کال د موږ سره 2021 کوم میاشت د موږ سره اتمه او څوم تاریخ د موږ سره 26 دا ګوره دوه فارمیټ راکړل اولینی موږ سره چې د فنکشن په واسطه وشول د دواړه کارونه او د غلاند چې کوم یو د څه وشول دا موږ سره مینوال چې کوم موږ ویډیوګانې د کوم ډیټا ممبر چې ول نه مخکې اکسس کوم چې پرایویټ ول وروسته چې ما پبلک کړل دا اکسس ول نو دا خو به دې کې دا چې دا پرایویټ وساتي تر څو یو پروګرام یا همدارنګ بل کلاس په بل ځای کې تاسو د ډیټا ممبرز اکسس نشي باید دا زموږ د نن ورځې ویډیو وه والسلام